سلامونه دوستانو، نن زه په تاسو باندې زموږ پیر محترم ګیلانی صاحب په تاسو مرز غلی بړوه پیرانی صاحب دی که څه بلا دی په تاسو باندې وینم ډېر یو معتبر یو معزز یو په ما اوس پوچ وایست د مونږ کلي ته تشریف راوړی دی د خلکو د ګلاب شاه اغا توس ایسته که دا مردارخور پیر نه دی، دا پاک دی، سنګینه دی، ښایسته دی. د مونږ ته د کلي لپاره د امت مسلمه دپاره دغه پیر زله راغلی دی. دوستانو تاسو وینئ چې زموږ معزز مخلوق ورسره ولاړ دی او بالا نور نه معلومیږي که څوک پولیس وي، که څوک وروره عسکر وي، که څوک سپیشل فورس وي، بالا وروره ګرده د خدای امت مسلمه ولاړ دی. نو موږ پیر صاحب چې دی یو ډېر معزز شخصیت دی، دروند شخصیت دی. پرون په موټر کې ناست و، یو مرید ورته وویل څه خلکو سم ودرېږئ، په نوبت سره ودرېږئ، ټول ښه راغلاست سره ودرېږئ، لاسونه یې ورمچ کړئ، پښې یې ورمچ کړئ، خولې مو پاک کړئ، دا ناړې تو کړئ، دا غول په خوله کې مه نیسئ. دغه پیر صاحب پاک سړی دی. دوستانو عزیزانو، موږ اوس بل کلي ته روان یو د پیر صاحب محترم سره یو ځای او غواړو چې د بل کلي څخه لیدنه وکړو. زموږ داسې مریدان ډېر ولاړ دي پر لارې، پر سړکانو، امنیت ډېر ټینګ نیول سوی دی. د دې یوه کلي خو مو دغه ور وکړئ، هغه څه ورته وایي دم پر وکړئ. اوس راغلي یو بل کلي ته لره، په دې کلي کې زموږ داسې اولس امت مسلمه ولاړ دي، کیمرې دي و پیر صاحب موږ سره په مخ کې موټر کې ناست دی، ماته نوبت نه کړي راولته دلته کښېنه، داسې نه ته دم در باندې وسي، ورک نه سي، وایي مار نه سي، لړم نه سي، غونډک نه سي. نو پیر صاحب د خیر سره راتاکېږي. پیر صاحب محترم راورسېدی د خیر سره، خدای مو راوله ستړي مه سي حاجي صاحب مه کو، په خدای کې رامچ کې په ولاکه لاس لا واړوې څه کرار ومږه دغه لاس او خدای مو راوله ځانو مخې لکه حاجي صاحب ایسته مخې لکه کوشنې ته ورکړه، کوشنې ورته رامخته کړي انشاءالله د غیر سره غټ سي، غټ مرید ځینې جوړېږي. کوشنیان لاسونه ورمچ کړي، څوک مچکه افرین لاسونه ورمچ کړي. دوستانو عزیزانو، زموږ ته پیر صاحب چې دی یو ډېر بزرګ نیک سړی دی، خدای دې تل خوشحاله لري. ایسې مخې لکه خولۍ بړوا ایسه که خولۍ دي په خولۍ کې. السلام علیکم. خدای مې الله څنګه خوږ لاس و اصل بس نو څنګه کوئ دوستانو؟ ایسه اله زغلي اله چورس اله پیسې راویسي اله سره مړکې سره وخوري. پیر صاحب ایسه که لاس مې راموچه غله نه وایي. راځي مهرباني صاحب محترم پیر صاحب ستړي مزي رئیس جمهور صاحب صبح د خیر سره په لاسو روبړ کی. پیر صاحب لاس بشورو آفرین قربان دې سم درته وکاږم. خدای مو راوله. عزیزانو هغه مسجد منارونه دي ماشاءالله، مسجد لره رالو، مسجد خدای کور لره رالو، دلته ښه اوسایي ده، دلته ښه مریدي پاشل کېږي د خیر سره. دوستانو لارې لاکې پیر صاحب را روان دي. اول خو ماته لار راکړي، ګوچ مه ځله ورکوئ بړوګان. پیر صاحب ته لار ورلاکړي. راځي پیر صاحب راوخېږه ستا قربان صاحب قدمونه دي په لیاما باندې موږ درته وایو لکه تاجمحل سالون ته په واده کې دا رقم راشي، لکه زوم ولاکه داسې را روان دي، لکه دی چې را روان دي. خدای دې خیر ورکړي. ماشاءالله څه کیمرې دي، څه حال دي. ښه دی چې په دا وخت کې آیفون 19 نه دی راوتلی، اوس په پیر صاحب باندې ګرد آیفون 19 زوم 18 ایکس وای فاضل جوس په کول کې په کول دي دا اوس په ما پوچ وایه ته خاورې دا په کول څه لار ورلاکي څه په کوئ خو تر اوسه پیر لیدلی و ستاسې خو. السلام علیکم. راځئ پیر صاحب محترم راځئ. لارې لاکې حاجي صاحب لارې لاکه مسجد دروازه خلاص کړي په میراب کې وغورځوئ، هلته میراب کې سم آرام کښېنوئ، لار ورلاکي. راسه پیر صاحب محترم ښه. دوستانو پیر صاحب نو اوس ناست دی، خبرې خو نو نسي کولی ځکه چې شرمېږي. موږ پیران چې دي بیا یو څه شرم لري، داسې هر یو خو د قادري صاحب په رقم نه دي چې مریضان ورته راچپه کړي او داسې دي او داسې ډاکټر یې جلا نیولي، فارمسیسټ یې جلا نیولي، ځینې مریضان یې جلا کښېنولي. قادري صاحب په رقم خو هر یو نه دی، دا بیا داسې جلا پیر دی. قادري صاحب بیا لږ پیشیني پیر دی، نه شپه هم تېر سوی دی خوارکی وایي د ښځو سره مې خدمت ته بس چېرې ولاړي، بس په بلې خوا ته نه بیایو. دا زموږ ته سپیر دی، احترام یې وکړي. دا خولۍ دې په څو رانیولې ده تا در خولۍ وکاږم. نو دوستانو عزیزانو، پیر صاحب چې دی یو ډېر بزرګ سړی دی. راځو د پیر صاحب د خیره سره دعای قنوت اورو چې پیر صاحب محترم په څومره ښایسته اواز او څومره ښایسته لهجه کې دعای قنوت موږ ته اوروي. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونتوكل عليك الخير ونتوكل عليك. نو دوستانو تاسو د پیر صاحب دعای قنوت واورېدئ، ماشاءالله په دومره ښایسته اواز کې وویلي او دومره ښایسته اواز و یاره چې دغه خلک یې اوس راغلاسته ډانس کوي او خوشحالي کوي. ماشاءالله افرین. سر وخوځوه د ټاپه ده
وای په پک چپس خان وای د مخ په جیب کې ژمنځور کښېږده ماشاءالله ماشاءالله وڅرخه وڅرخه چرخ بزن بیشي په میدان باندې خو ناست دي دا خوارکۍ. نو دوستانو عزیزانو زموږ د دې ورځې خپرونه د پیر صاحب ګیلاني صاحب محترم او ډېر ښکلي او ډېر بااستعداده وم. اوف ما اوس پوچ وایست په بالله چې یوه خوا مې ولاکور پرېښي او دا ځوان چې دی دا د پیر صاحب مرید دی بل یې ورراټینګ کوي وایي بس ته بالا مغزه مه خرابوه په قرآن کې یوه روپۍ ووینې په ولاکه شی له درکې دوی دواړو په رقم سلام علیکم وکړي کور یې ودان د هغه پلار له دا زموږ تاسې ولس چې د زمانه هم نازي چې زموږ پلار ډېر بزرګ سړی دی او ډېر علمي شخصیت دی او موږ د مور پلار خدمت کوو او جنت لره به ځو. نو بس غاړه ورکړه ته قربان سمه او دی خو نه پېژنئ الله اکبر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر. او موږ تاسې پیر ګیلاني صاحب محترم چې دی اصلا کې د یو وخت ډېر ښه ښایسته جهادي مشر و ډېر یو جهاد یې کړی و یو روسان یې پسې اخیستی و په روسانو پسې ډبرې غورځولې په روسانو پسې هغه د باتروم لرګی رااخیستی و داسې ځغستلو روسانو داسې پوش یې په نیولې وه خواته وروره در افغانستان واوښته بیا ول چې ګیلاني صاحب د دې موږ نه راځو بیا ګیلاني صاحب یوه خوب لیدی په خوب کې ګلاب شاه هغه ورته راځي ول په دغه توس کې کمې خفه درکړه ستا په ژوند به بیا په قرآن کې ساه راسه واخلې سم به شور یې او چې د خوبه راکښېنسې ځان به پیر ګیلاني انتخاب کې. نو پیر صاحب چې و بیا د هغه وخت څخه ګیلاني سو او دی په انګلیسي ژبه د خپل خوب کیسه کوي. Say my condolences to his great family and his friends and his followers, and I assure his family and friends around the world. نو پیر صاحب محترم چې دی ډېره ښایسته انګلیسي وایي لکه څنګه چې ښایسته دوی قنوت وایي او دغه رقم دغسې ښایسته انګلیسي وایي او دی وایي دا زما د خوب داسې جریان و دغه رقم بس ما ته په خوب کې داسې کیسه وسوله داسې واسي نو زه پیر ګیلاني صاحب ثابت سولم او زموږ تاسو تر ټولو ښه د پښتنو په خاص ډول دی ته را پښتنو صفت دغه ځوان ښه کړی دی په دې ویډیو کې. که څنګه چې زموږ جد حضرت امام حسین رضی الله عنه د دې دین په خاطر او خپل جد د امتیانو په خاطر خپل سر ویشندلو ځان شهید په قربان کړي موږ هم دغسې ځان درته قربان کړو د دې نه خاطر جمع اوسئ دا وینه ستاسې دا زموږ وینه ستاسې